بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه سید جمال الدین، تاسو ګورئ اس جے فورکس چینل. ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د بریکر بلاک باره غږیږو چې بریکر بلاک څه ته وایي او همدا شانتي دې څخه استفادې سره تاسو څنګه پروفیټیبل ټریډونه کوئ او څنګه ځان ساتلی شئ. راځئ خپل ویډیو سٹارټ کړو. ښه، بریکر بلاک څه ته وایي؟ بریکر بلاک چې دی حوال خو زه ته ډیفاین کوم چې دا هم ګوره د سمارټ منی کنسپټ یو پارت دی چې بریکر بلاک څنګه چې آرډر بلاک دی او همدا رقم دی کړ دی خبره. دا بل هم ذکر کوم چې تاسو باید تیر ویډیوګانې د سمارټ منی کنسپټ د سره وګورئ، ځکه چې دا بریکر بلاک چې کله تاسو غواړئ چې ځان پې پوه کړئ او دې څخه ښه استفاده وکړئ او پروفیټیبل ټریډونه ترېنه والئ، نو هغې دپاره تاسو ضرور ده چې تاسو شی برابر کړئ. تاسو باید چوچ او بریک بوس لیول یعنی بریک اف سټرکچر شو، همدا شانتي نورې کومې لیول چې پاتې د ویلي د دې ویډیوګانو کې د سمارټ منی کنسپټ کې هغه ټول باید تاسو یاد وساتئ، ځکه چې اوس دې کې موږ که چیرې دا وایو او څه غواړئ څه یادې کوئ، نو هغې دپاره موږ ته بریکر بلاک د یادولو دپاره تاسو باید تېره سمارټ منی کنسپټ کې باید پوهئ. ښه، اوس راځو دلته اول زه درته ګرافیکل شکل کې زه جوړ کړم چې څنګه تاسو بریکر بلاک پېژندلی شئ. ګوره مارکیټ بره لاړو څه شو، بره لاړو. دلته موږ سره شی دی، ګوره دا چک کېږي. زه به لږ زره منظم وباسم. دا دې لاړ څه شو، بیا بره وختو، بیا دلته راغی. دا چک دلته دا شی دی، دا بوس لیول دی. صحیح شو، دا بوس لیول دی. بیا صحیح شو، دا ریټیسټ کې یعنی پی او آی دی، پوینټ اف انټرست دی. دا پوینټ اف انټرست دی. بیا دې نه کوي پوینټ اف انټرست دا دی یا دا دی. صحیح شو، دا پوینټ اف انټرست جوړېدی شي پی او آی. صحیح شو، د باندې انشاءالله تېر ویډیوګانې وګورئ پوهېږئ پې. ښه، اوس دلته راځو. دلته اوس ګورئ تاسو موږ سره بریک اف سټرکچر څنګه کار کوي. چوچ خو انشاءالله تاسو د چینج اف کریکټر چې موږ کتلی. صحیح شو، مطلب مارکیټ بره لاړو، بره هغې نه پس چې کله مارکیټ بره لاړو هغې نه پس اوس مارکیټ شی کېږي لاندې را روان دی. دلته اوس شی کېږي. دلته اوس دا دې ته شی نه کوي، مخکینی بوس لیول ته شی نه کوي، ریسپیکټ نه کوي، او دلته چوچ رامنځته کېږي. شی کېږي، چوچ رامنځته کېږي. صحیح شو، دا چوچ رامنځته شو. اوس په دې ځای کې موږ سره بریک اف سټرکچر دا یو پوینټ اف انټرست جوړېدی شي. دلته موږ سره بره مارکیټ لی شي. صحیح شو، خو که چیرې دا مارکیټ دلته ډایرکټ دلته کراس کړي او دلته مطلب دې ځای کې ډایرکټ بر لاندې لاړو، نو دلته موږ ته شی جوړېږي بی او بی جوړېږي. صحیح شو، بریک اف سټرکچر جوړېږي، یا به بی او بی ولیکو چې بریک اف سټرکچر بولیکو، بریک اف بلاک بولیکو. صحیح شو، نو دا انشاءالله په دې خو تاسو انشاءالله په دې کې دومره پوه شئ چې موږ چې بریک اف بلاک موږ څنګه معلومولی شو. بریک اف بلاک موږ چې دی د چوچ لیول چې کله مات شي هغې ځای کې کله یو کینډل مستقیم لاندې لاړو هغې ځای کې موږ چک کوو بی یا بریک اف بلاک معلومو. صحیح شو، یا بریکر بلاک معلومو. صحیح ده. ښه، اوس دلته راځو. دلته ګوره مارکیټ. ښه، اوس دا یو لاندې نه بره خواته مارکیټ مثال شو. اوس بره نه لاندې خواته راځي. صحیح شو، دا دې بره لاړو، هماغه بوس لیول یې کوي. صحیح ده. صحیح شو، دا ټول شی شو. دا ریسپیکټ پی او آی لیول شوې، بوس لیول شوې، همدا شانتي ګوره تر اوسه پورې چوچ نه شوی. اوس چوچ څنګه کېږي؟ او دلته چوچ کېږي. دا دی چوچ شو. چوچ شاید دلته پوینټ اف انټرست دی، نو شاید لاندې هم راشي، خو نه دلته لاندې نه راځي. چې کوي په دې ځای کې مستقیم برخیږي او دې ځای کې چې کوي دلته دې ته موږ وایو بریکر بلاک ورته وایو. صحیح شو، بریکر بلاک ورته وایو، یعنی بی ورته وایو. بی خو موږ بریک اف چې دی بریکر بلاک دی. صحیح شو، دا موږ بریکر بلاک ته وایو. دلته اوس ګوره، او دلته اوس ګوره د پی او آی او د پی او آی یعنې پوینټ اف انټرست او د بریکر بلاک په منځ کې فرق څه شی دی؟ ګوره دې ځای کې موږ سره شاید مارکیټ سایډ وی لاړ شي. مارکیټ سایډ وی چې کله ځي، نو دلته موږ وایو چې پی او آی شاید جوړ شو، مارکیټ بره لاړ شي. صحیح ده. او که بریکر بلاک موږ سره شي، صحیح بعضو کې لغت کرانه ګډوډ شو، تاسو ذهن کې کښېنوئ بریکر بلاک. صحیح شو، بریکر بلاک موجود ده. بریکر بلاک د کوم ځای کې معنا بریک اف سټرکچر یا بل لغت ویل کېدو معنا یې هماغه ده، خو تاسو کنفیوز کېږئ مه، بریکر بلاک معنا ورکوي. صحیح ده. ښه، دلته تاسو ګورئ دې ځای کې که دې ځای کې کینډلې نورې سیټ بای سیټ 2 2 3 4 5 مطلب دا چې د یو نه زیات کینډلې چې دلته سیټ بای سیټ په دې پوینټ کې جوړېدي چې کله دا چوچ کېدو، نو دې ځای کې که چیرې سیټ بای سیټ کینډلې جوړ شي، دلته موږ بریکر بلاک نه جوړېږي. دلته موږ بس کار نه لرو. دلته به پی او آی نه کار لرو یا بریکر نه مطلب چوچ وشو، هغې نه بس څنګه چې ما چوچ کې سټریټیجي د ویل هغه نه کار الی چې تېرې ویډیوګانو سره چوچ سټریټیجي باندې انشاءالله پوه شئ. خو
بریکر بلاک موږ څنګه معلومولای شو؟ بریکر بلاک باید چې څنګه دا چوچ کیږي په یو غټ کینډل لاندې سور کینډل چې کوم رنګه چارت دی او ساده چارت کې تور کینډل کې باید ډایرکټ شی شي لاندې بریک شي او بیا غنه پس موږ چې کو ټریډ لګو. همدا شانتي برنه چې لاندې راغی سې شو دا دې لاندې راغی دا دې سې شو و دې چې مارکیټ کله برزي نو دلته اوس په یو غټ کینډل باندې شی پکار دی غټ کینډل باندې دا بریکینګ پکار دی یعنی بریکر پکار دی. بریکر مطلب دا دی بریکر مطلب چې جم ته وي او هغه جم باندې باید د شپ ضرور وړي. بریکر بلاک دغه بلاک کوم دی دا کراس کوي او په یو کینډل باندې زری کراس کی. دلته موږ سره یو کوي بریکر بلاک جوړی دی. شبغه چې به موږ ټریډ چته لګو او سره موږ ټریډ چته لګو سیده. ښه اوس راځو چیرته؟ اوس راځو چارت ته راځو. خو بیا هم دلته زه یو اگزامپل د چې لږ سی پې پوه شئ زه به دلته اگزامپل لږ زره کلیر یو دانه ګرافیکل درکم چې لږ سی پې پوه شئ. سیده دا د بره لاړو صحیح شو باس لیول وشوې اوس مارکیټ لاندې راځي او دلته څه کیږي ډایرکټ په یو کینډل باندې کراس کیږي. زه به دلته یو باکس والم او دا باکس به زه د دې ځای نه رسم کم. سیده دا د باکس رسم شو او د دې رنګ به زه کم رنګ کم سور رنګ کم. زما لږ زکام دی د پوزو خشار یا د مرۍ خشار راځي مرۍ مې لږ خرابه ده نو بخښنې سره اواز به شاید کوم ځای کې تاسو غوږونه میکونه مو ورکړي شاید لږ په عذاب هم کي خو ستاسو دپاره ویډیو ما جوړه کړم ځکه چې تېر هفته هم نه وه جوړه شوې دې خاطره درس هم مس نه شي. ښه دلته تاسو ګورئ په دې کې موږ سره بریک دا دی سور کینډل باندې مستقیم بریک شو مطلب دا شی دی ګوره مستقیم بریک شو څومره چې دا کینډل غټ هغومره موږ سره بریکر بلاک چې کوي غټ صحیح ده بریکر بلاک دا موږ سره کوي. نو په دې کې بیا موږ ټریډ چیرته لګو اوس ټریډ ته چې ټریډ موږ چیرته لګو ټریډ ګوره څنګه چې دا بریکر بلاک وشو دا چوچ لیول وشو دا چوچو دې کې موږ سره شی وشو دا موږ سره دا چوچ لیولو بریکر بلاک ډایرکټ وشو هغه کې بیا موږ ټریډ چیرته لګو ټریډ موږ دلته موږ ټریډ کوم څه کې لګو ټریډ چې دی بس څنګه چې دا کینډل کلوز شي به بل کینډل کې چې لاندې کلوز شو لاندې دې کینډل کې موږ ډایرکټ سیل لګو او خو به دې خبره کوم چې سیل موږ لګو خو دا به شارټ ټرم کې سیل لګو شارټ ټرم کې ول لګو اوس پاسته وایو. ښه اوس راځو دلته اگزامپل بل ګورو چې برنه مثال مارکیټ راغی دا د باس لیول کېږي روان دی مارکیټ ډاون طرف ته اوس بره لاړو دې ځکه اوس چې کېږي مارکیټ دا د بره لاړو و دې کې موږ یو باکس به زه اوس بره مطلب شین کینډل دې کې زه جوړوم چې دې کې چې شو دا د شین کینډل زه دا رنګ ته خیر بدل کوم اوس دا رنګ به واپس بدل کو شین کینډل آبي رنګ کې شین کینډل به جوړ کو صحیح شو. دا د بخښنې سره ګوره دلته ګورئ دلته موږ سره یو مستقیم غټ کینډل جوړ شو نو دلته موږ سره چې شو دلته موږ سره چې وشو چوچ هم وشو او په یو غټ کینډل باندې چوچ وشو یعنی په غټ کینډل باندې چینج اف کریکټر وشو او په یو غټ کینډل جوړ شو. بس دې نه بعد کله بل کینډل جوړ شو دې کې به بای وکي او بیا به ټریډ وکي خو شارټ ټرم لپاره شارټ ټرم مطلب د لند وخت لپاره وړو کې سټاپ لکه دلته تاسو لکه درس کا غستیم شي مطلب لاټ سایز زیات کې خو ټارګټ ساحه وړه وټاکي صحیح شو. ښه اوس دا دویم چې ولې دا اوس پاسته وایو خو ان شاء الله په دې ګرافیکل شکل باندې خو ان شاء الله پوه شئ. اوس راځو ریل اگزامپل ته چارت ته راځو صحیح ده. ښه اوس دلته راغلو په دې ځای کې موږ سره دې ځای کې موږ دا دی زه دلته به دغه کې به وګورو صحیح ده مخنې سره ګوره دې ځای کې موږ سره مارکیټ څه شوی دی بره تلی موو چې کړی دی بره سیټ ته موو کړی دی د مارکیټ بره دا دی مکمل سی لیول شی کوي مکمل بریک اف سټرکچر کوي او مارکیټ بره دا دی روان دی او دا دی اوس مارکیټ دلته راغی څه شو دې کې راغی دلته اوس موږ سره وګوره په دې شارټ ځای کې موږ سره څه دی دې شارټ ځای کې موږ سره ښه زه به واپس دغه راوالم. ښه صحیح شو دلته اوس وګورئ موږ زه دا لږ سره چارټ داسې کړم. ښه دلته اوس وګورئ مثال موږ سره مارکیټ شی کوي باس لیول یې کوي دا د بره لاړو بیا بره لاړو دا دی صحیح شو. ښه منظم مارکیټ بر روان دی. اوس په دې چې مارکیټ راغی اوس دلته وګوره موږ شاید دې ته راشي مارکیټ دې ته کوم لیول ته دې لیول ته مارکیټ راشي
صحیح شو دغه د بوس لیول د بخانی دي ته ریسپیکټ وکي بي او اس ته بریک سټرکچر د مخکینه چې کوم ځینه مارکیټ بره بریک شوی د دې د ریسپیکټ او مارکیټ امکان لري د کې بره لاړ شي خو نه دل د مارکیټ شو کې چوچ وکي او چوچ په کم شکل وکي ګوره دا یو چوچ لیول دی خیال دل د بریک کړي او دا چوچ کړي د مستقیم په یو غټ کېندل چوچ کړي دی ان چینج اف کریکټر په یو غټ کېندل لاندې ډایرکټ راغله دیږي کې اوس موږ دې د سوایو جب راړه تنورم تیز کوم چې لګ راړه صحیح شو ها دلته سو ګوره دیږي کې موږ سره دا چې مارکیټ دا کېندل مستقیم چې دا بریک چوچ کړي دی مستقیم په یو غټ کېندل باندې ډایرکټ لاندې راغله دلته موږ سوایو د موږ شویو بریکر بلاک وایو بریکر شوی بریکر بلاک ورته وایو خو دیږي کې ټریډ چې د کو نو ټریډ مارته ویلې چې ټریډ موږ چې تکو ټریډ موږ سیل طرف ته کو چې دا څنګه کلو شو په دې کېندل کې سیل کو او مارته ویلې چې د لاټ سایز زیات کار کې خو تاسو ټیک پروفیټ خپل شارټ گدی ها سټاپ لاس چې دی سټاپ لاس دی کېندل دلته هاي ورکو چې ډیر هاي نشي او یو پر دوه ټیک پروفیټ ورکو چې دا ډیر وړاندې راغی نو د خاطر چې دی د خاطر موږ چیک کوو د خاطر زه غواړم چې خپل سټاپ لاس لند کما دومره کم سټاپ لاس زلګرا لند کم دومره او ټیک پروفیټ چیک کم ټیک پروفیټ سکم ټیک پروفیټ یو پر چې دلته کې دی یو پر یو ټیک پروفیټ کې دی دا ممخي او کنه لګ ریس کم کاله ما مخکینی حساب سره ریس ریوارډ ریشو مکمل ما چې زم پروا نه کوي یو پر دوه کې دی ها ودلو سیدا دا موږ ته ټارګټ هټ کې او مارکیټ نه وته ها دیس کې ما ویل چې تاسو اکثریت کوشش کوئ چې د شارټ ټرم ټریډ کوئ نو شارټ ټرم ډیر په دې اکثریت کوئ چې مارکیټ اکثریت ګوره دیس کې موږ ګوره دا اوس ګوره دیس کې موو کړي ګوره دا ډیر وګد موو کړي پس مارکیټ برته له خو بعض وخت دا مارکیټ کو دی لاندې کې مارکیټ ډیر بر زور کړي خو دلته سیلرز ډیر زور ور دي ځکه ډیر مارکیټ لاندې لاړو کني اکثریت مارکیټ یو ریټیسټ کوي ریټیسټ مطلب دا دلته ریټیسټ کړي خیال دي ګوره کچې تاسو نه دلته ټریډ میسم شو تاسو د ریټیسټ صبر وکړئ دلته دیس کې ورم سره ریټیسټ جوړ شوی دلته تاسو ګورئ په دې پوینټ کې موږ سره دا په دې دا پوینټ موږ سره چې دی دا موږ سره یو ریزिस्टेंस لین جوړ شو ریزिस्टेंस خو ان شاء الله پیژنې پرایس اکشن کې موږ ویلي دي صحیح شو دا د بوس لیول یو کوي پوینټ دی کوي لین دی دلته ګوره مارکیټ ټچ شوی لاندې راغله ګوره دې ریټیسټ نه موږ کار راغلی شو دلته چې لاندې څنګه راغی په دویم کېندل کې موږ ټریډ کولای شو په دې دویم کېندل کې موږ د یو بل سټریټجی نه کار راغلی شو دلته موږ دویم کېندل یا دریم کېندل کې موږ ټریډلو ها دلته موږ سیل کوو په دې کېندل کې په دې کې سیل کوو مارکیټ سټاپ لاس برابر کوو دیږي کې او ټیک پروفیټ چې دی یو پر دوه ورکو ټیک پروفیټ زمونږ وخت هټ شوی دی یو پر دوه زمونږ دلته هټ شو صحیح شو چې ته هټ شو دیږي کې زمونږ ټیک پروفیټ هټ شوی او مارکیټ نه وتی صحیح ته ګوره په دې یو ځکه کې دلته دا مې شو دا نه دلته ټریډ کولای شو کنه به دلته مې شو څو ګوره ته به یو دغه مووی کړی دی دا وګوره دلته کوم ګورو یو کپ شکل هم جوړ کړی دی کپ پیالي شکل صحیح شو او په دې پوینټ کې ډیر لږ سپیس کې مارکیټ لاندې راغلی دا په یو غټ لیول سره ګوره دا په یو حساب سره چې دی ګوره دلته تاسو ګورئ ها څومره لاندې کې یو اگزامپل په دې لاندې کې بل دغه جوړ شوی دی چې جوړ شوی بریکر بلاک جوړ شوی ګوره بیا مارکیټ موو کړی دی صحیح شو دا دی چې کوي بوس لیول کوي او صحیح بر روان دي و دلته چوچ کوي چوچ وکي دا په ډایرکټ غټ کېندل چوچ وکي په دې کېندل کې موږ چیک او سیل ټریډ لګو په دې کېندل کې موږ چیک او سیل ټریډ لګو او دا د مارکیټ په دې کې بار سټاپ لاس او یو پر دوه ټیک پروفیټ دا موږ سره مارکیټ پروفیټ راکې او حالان چې موږ کدا مارکیټ کې خپل ټریل کو بدل تاسو غوړې دي چې دا اوس نه مارکیټ دی خیالم دی یو پر سکم نه چند موږ ته پروفیټ راکړی تریم چند پروفیټ راکړی خو موږ هغه یو ریشیو یو پر دوه ریشیو چلیږو چې خپل نارمل ټارګټ نارمل لګو او خپل اکاونټ رو ګرو کو صحیح شو دا دلته وګورئ تاسو صحیح شو دا ریل مارکیټ دی سوم تاریخ ته دا اوسنه نن تاریخ چې دی نن تاریخ جنوري سلورم تاریخ 2023 صحیح شو دا تاریخ ته او مارکیټ اوس حالاتو کې دا اوس د په جنوري په دریم دانن پرون ورځ وګوره مارکیټ کې څومره پوزیشن جوړ شوی دي تاسو وګورئ ځان سره بار بیک ټیسټینګ وکړئ وګورئ ان شاء الله په دې کنسپټ هم په ذهن خلاص شي او دغه مشکل چې مخې ته راتلو تاسو به کولای شئ چې پوښتنه وکړئ صحیح ده ښه ودلته راځو دې ځکه راځو دلته اوس ګورو چې مخکې موږ د څه شي اگزامپل ورکې سیل اگزامپل ورکې اوس د بای اگزامپل ګورو چې بای طرف ته مطلب مارکیټ چې کله بره تللی بره لاندې تللی او هغې نه پس مارکیټ کې چوچ وشي څه شی وشي چوچ وشي چینج اف کرکټر وشي او داسې چوچ وګورئ تاسو
دلته تاسو ګورئ ښه دلته وګورئ دلته موږ سره مارکیټ څه شوی دی مارکیټ لاندې راغی بره لاړو لاندې راغی بره لاړو لاندې راغی بره لاړو مطلب مکمل دی او منظم څه شي کېږي منظم بوس لیول جوړیږي او بره لاندې روان دی دلته لږ خیر دې پوینټ کې لږ سایډ وی تللی دی خو دې ځکه اوس موږ سره اوس پر سایډ وی دی او مارکیټ امکان لري چې نور مثل لاندې مسلسل لاړ شي چې مسلسل تللی وي نو بوس لیول منظم جوړېدی شي صحیح شو خو نه دې ځنه حتی دې ځکه لږ زره سایډ وی شوی بیا دې ځنه واپس منظم شوی لاندې خواته او دې ځکه اوس موږ صبر کوو صبر مو کې صحیح شو صبر مو کې او مارکیټ شی وکي یو په غټ کینډل باندې شی وکي چوچ وکي او دا زمونږ د چوچ لیول دی دا زمونږ چوچ یعنی چینج اف کریکټر دی دلته او دا په غټ په یو غټ کینډل باندې چوچ شو موږ ټریډ څنګه چې دا کینډل ودرېږي په دې کینډل کې موږ بای وو دا موږ چې دا بای کو په دې کینډل کې موږ بای کو او خپل سټاپ لاس دلته چې نږدې ورکو ځکه چې کینډل ډیر وګد دی او دا د ټیک پروفیټ شیکو ټیک پروفیټ یو پر 2 دلته لاند راځي یو پر 2 مور کې دي چې او یو پر 2 ټیک پروفیټ موږ په دې شارټز کې واغسو صحیح شو ګورو سمر لاند کې موږ ټیک پروفیټ واغسو مارکیټ نه وته صحیح ده دا شان تاسو چک کولای شئ تاسو بار دې چې چک کولای شئ دې چې تاسو دا شان دي کار کولای شئ ښه پریکټیس بیک ټیسټینګ ډیر مهمه ده چې دا چې ما تاسو باید دا منظم چک منظم د سره وګورئ او بار پریکټیس په وکړئ چې صحیح کنفرم تاسو سره آیډیا جوړ شي چې کله مارکیټ تاسو وګورئ تاسو ته باید مکمل بغیر د لیکلو نه بغیر د خط نه بغیر د بیک ټیسټینګ نه هر ورځ بیک ټیسټینګ هم نه کیږي بغیر د هر سنه تاسو کولای شئ چې وکړئ ځان ته لیول پیدا کړئ او په هغه باندې منظم ټریډینګ وکړئ صحیح شو خا دلته اوس راځو ګوره په دې ځکه دلته موږ سره څه شوی دی په دې ځکه موږ سره مارکیټ څه شو منظم ګوره دې ځکه بره تل ډاون راغلی بره تل په ډیرو غټو کینډل بوتل خو دې اکثر خیر ټریډ هم اوایډ کوئ ځکه چې دومره غټ کینډل باندې مارکیټ لاړ شي نه لګ ریسک کیږي خو بیا دلته موږ سره څه شوی په دې ځکه چوچ هم شي په یو په دې ځکه چوچ شوی ګور به سایډ وک شوی او بل په دې ځکه چوچ شوی مارکیټ بیا ریټیسټ هم دلته کړي او مارکیټ به نور لاندې راغلی خو تل لګ زر سایډ وی تل نو سایډ وی کې به اکثر خیر ټریډ نو کوي ټریډ نه اوایډ کوي ځان ساتي صحیح شو ښه ودلته راځو دلته نور اگزامپل موږ سره کوم یو کې دی چې ګوره دا اگزامپل هم کې دی چې مارکیټ شې دی ګوره مسلسل شې مارکیټ مسلسل مارکیټ شې اپ ډاون یعنی بوس لیول کړي بیا ګوره بره بیا دا راغلی دا خو زغړ کوم دلته واړو تاسو ګورئ سیم منظم بوس لیول شي دا ګورئ خادیز کې څو ګوره دیز کې څو پورې موږ سره کنفرمیشن نشته لا ګوره دیز کې موږ سره شې دا دیز کې چوچ لیول شي خو ډیر وړي کې دا ډیر کوي نه دی په دلته وګورئ ځکه دا کوي نه دی چې دلته موږ سره دا امکان لري چې مارکیټ دیز نه صحیح شو مارکیټ امکان لري چې دی لیول شي واپس لاندې لاړ شي نو ځکه دلته موږ صبر کو دلته اوس دا لیول موږ سره مهمه نه دی ګوره دغه لیول تاسو وګورئ که دا لیول هم بریک کی دا لیول ځکه چې دوه دانې بوس لیول مسلسل کراس کوي او دا په دې کینډل کې موږ سره ټریډ جوړیږي په دې کې موږ بای لګو په دې کینډل کې بای لګو زبردست داسې کوم صحیح شو په دې کې موږ بای ولګو سټاپ لاس دلته چیرته ورکو نږدې او دا یو پر 2 خو موږ ته ډیر لاند راکړی یو پر 2 خو موږ ته دیز کې راکړی صحیح شو یو پر 2 موږ دیز کې ټیک پروفیټ اگست مارکیټ نه وتی صحیح شو دا خو ما د سیلګ د کړی دی لاند کړی صحیح ډیر منظم راغلی صحیح شو ما کینډل لاند کړی وې د خاطر سیرانه ها دلته وری دیز تم خیال دی ګور او په دیز کې موږ سره لیول صحیح دی کدیز کې تاسو ټریډ لګولې په دیز کې ور لګ سایډ وې تلې د سټاپ لاس ته نه د هټ کړي بره تلې صحیح شو صبر او حوصله غواړي خیر باز ټریډ ته ولګي ډیر سلو بره ولاندې دي بخني سره زوکاوي لګ زره چې تاسو ویډیو کې دغه شوی نه چې مثال کله پوز आवाज راځي کله د ویډیو مینس کې شور لګ راځي نو صرف به هم بخنه غواړم چې تاسو درس کنفیوز شوی نه به هم څه پوښتنه در سره ملاو شوی کوم ځکه د زکام دی وجه ما نه کوم پوینټ مس شوی نو هغه به تاسو کولای شئ کمنټ باکس کې واتس اپ نمبر باندې میسج راته وکړئ زه ان شاء الله کوشش کوم چې تاسو پوښتنه ته جواب درکړم او تاسو مشکل حل شي زر سره ان شاء الله په دې موضوع پوه شئ دا اگزامپل وي بار ته چې پریکټیس وکړئ بیک ټیسټینګ کوئ بیک ټیسټینګ ګوره که تاسو څومره ریل اکاونټ ولرئ ریل اکاونټ کې ټریډ کوئ بیا هم بیک ټیسټینګ کوئ د سره ترڅو یو خو پرو لیول ټریډران شي او په راتلونکي کې ښه په ارامه خپل واړه اکاونټونه غټ اکاونټونه لا ډبل لا زیات کې واړه اکاونټونه غټ اکاونټو ته برابر ورسوي سلو خو پیشن حوصله مهمه ده صحیح شو بیک ټیسټینګ ډیر ضروري ده ښه
ان شاء الله موضوع باندې پوه شوي سم مشکل پوښتنه آزادانه تاسو کولای شئ کمنټ باکس کې واتس اپ نمبر باندې ان شاء الله کوشش کوم تاسو پوښتنو ته جواب درکړم او تاسو مشکل حل شي. تر بل ډیم په پاک الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.